ثنا ګل وایي د واده په شپه مې دا 2 کارونه وکړل. خاوند مې ډېر زیات خوشحاله و او سخت خوندونه یې واخیستل. ثنا ګل وایي چې ډېرې نجونې د خپل ښکلا او جذابیت لپاره داسې کارونه کوي چې هیڅکله نه غواړي میړی ورباندې پوه شي. د ښځې د بدن هره برخه د ښکلا او نظافت غوښتونکې ده، خو د شرمګاه ښکلا ته ځانګړې پاملرنه کیږي. لومړی کار چې نجونې کوي د شرمګاه د ویښتانو ځانګړی ډول پاکول او ډیزاین جوړول دي، او ما هم همدغسې وکړل. ځینې وخت د ځانګړو کریمونو، لیزر یا ځانګړو وسیلو په مرسته د ویښتانو سمبالول کیږي څو نه یوازې پاک او نرم ښکاره شي بلکې ښکلا هم زیاته کړي. دوی نه غواړي میړه یې پوه شي چې دومره هڅې کوي، ځکه غواړي دا هر څه طبیعي ښکاره شي. دوهم کار چې نجونې یې ډېر پټ ترسره کوي د شرمګاه د رنګ نرمول او ښکلای کریمونو استعمالول دي. وخت، زیږون یا نور عوامل د دې ځای رنګ بدلوي، نو نجونې د ځانګړو کریمونو او درملو په مرسته هڅه کوي رنګ یې روښانه او ښکلی وساتي. او ما هم د خپل شرمګاه رنګ تازه او ښکلی ساتلی. دوی فکر کوي که میړه یې خبر شي ښایي د مصنوعي ښکلا په نظر ورته وګوري، نو ځکه دا کار پټ ساتي. د دغو دواړو کارونو تر شا یو ګډ دلیل شته. نجونې غواړي خپل ځان د میړه په نظر کې تل د طبیعي ښکلا څښتنې وښایي. د دوی لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې میړه یې تل هغوی تازه ښکلي او زړه راښکونکي وویني، پرته له دې چې د شاته د ښکلا لپاره ترسره شوي رازونه افشا شي. په پای کې ویلی شو د ښځې لپاره د خپل بدن ښکلا ساتنه یو ډېر مهم ټکی دی، خو ځینې وختونه د دې ښکلا رازونه پټ ساتل د هغوی لپاره د اعتماد او جذابیت یوه برخه جوړوي. هره ښځه هڅه کوي چې میړه یوازې پایله وویني، نه د هغې تر شا هڅې او پټې لارې چارې. دا وه زموږ د نن ورځې چمتو کړې ویډیو. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.